یو ورځ یو کس لګیا و سپین ږیری و یو مجلس کې پخواني خبره د نن نه به یاره لس کاله مخکې به وي نو خبره یې شروع کړه وی دیوابیانو ته یو مونځ باندې 15 شرله میلاوي سپین ږیری سړی و ما ورته په ټیم کې وویل په هغه عمر ښه ډېر کم ومه ګوره تاسو مشران یې او دا خبره تاسو وکړ نو خلک بیا ځای په ځای ذکر کوي چې سپین ږیری لګیا و نو تاسو داسې وکړئ که خفه کېږئ نه دا ځای وښایئ موږ ته نو سنت طریقه باندې خو هسې موږ مونځ کوو 15 شرله به ملو نو 15 د ورځې 15 مونځونه څو شو 115 شرله چې ما ته د ورځې میلاویږي او سره د دې چې په سنت طریقه به مونځ هم کوم نو مزې دي یاره سړي داسې سټ وګرو ټوپۍ له منډه دیسې ته راوسته وایي نور موږ ته به چا ویې نه یو کس دی اوس وی رانه هېر دا د دوی سند دی ټول ښه چاوي رواه عن چاوي او رواه عن چاوي او چاوي او رواه عن چاوي نو چاوي وی خو ښایه کنه وی پلاني وي پلاني چې راوړي هغه وي چاوي نو په اخره کې یو کېدای شي په داسې مولوي صاحب خبره ودرېږي چې هغه ټول دغه ډکوسلو قصو ویلې وي هغه په منبر ویلې ده نه که منبر باندې د هغه راګیر کړو چې چا وي هغه مو وي چا وي نو ټوله خبره په څه کې پرته ده په چاوي کې پرته ده حقیقت نشته سوي چې پیسې به میلاوي نه هسې بل خبرې له به راشو وایي چې مونځ کوي یا بیان کوي 50 سره ورکوي یو سړی دی بیان کې قرآن او حدیث بیانوي او بل ولا 50 سره ورکوي په دې کې څه حرج دی لکه دا خو جدا خبره چې دروغ دي که رښتیا ده خو دوی دروغ وایي ښه خو که بل فرض داسې شي نو څه کې څه ګناه شته لکه زه اوس داسې وکړم یو کس ته وایم چې په دې جومات کې به ته د ماښام لمانځه نه بعد خلکو ته یو مختصر نصیحت کې د توحید په باره کې او د پیغمبر تابعداري په باره کې او زه به تاله 100 ریاله د میاشت په اخره کې درکړم دې کې څه دي وایي تاسو د خپلو ملیانو له دانې نه ورکوئ او دغه حساب مو سره او دا ورته ووایي مولوي صاحب وړو ته پکې ماښام سبق وایي مازدیګر به پکې مشرانو ته وایي او سحر به راځي بابا باندې به دم هم اچوي او که د جومات صفایي والا نه و صفایي به هم کې سرمن ترې وباسي په یو څو دانو باندې نو د الله نه یره پکار ده په هغه خبرو پسې مه ځه چې چا وي او نن سبا ښه ډېر چلېږي دا زموږ په دې ملک کې دا حالات داسې دي چې دغه حکومت بدل شو نو وروره غټه موقع ده د دروغو خبر خو نه یې که نه یو پلانې کار شو نو ته به وایي چې یا الله ته په هغه حکومت کې ناست وي که څه چلو شو یو ورځ ما د مازدیګر مونځ وکړو خبر رانه اوږدې وو مازدیګر مونځ وکړو ووتم دلته یو کس ما سره میلاو شو یاره ما ته خبر خو نه یم ما ولې څه جوړ شو یو ملک یاد کړو وایي د هغې هغه بادشاه چې دی هغه د خپل زوی سره وران شوی دی نو ما څنګه وایي یو بلې والي دي او پلار ورته وایي چې حق زما دی وایي زه ورته وایي چې حق زما دی ته به یو خبره ته وکړه خفه دی شي ته دلته په سعودي عرب کې په ریاض منفوع کې خبر شوې چې د دې باچا په کور کې څه وشو یو بلې والي تا ته چا ووایي تا ته ووایي چا د ځان نه دې ما ساده سړی جوړ کړی دی دا د قمقلانو خبرې کوي تا ته چا ووایي ټلیفون یې تا ته وکړو چې زوی مې والی دی یا هغه زوی تا ته ټلیفون وکړو چې پلار مې والی دی راشه ته ځان نه دروغ وایي الله موږ له عقل هم راکړی خبرې ته لږ سوچ کوه او پرېږده الله دې کار له سړي پیدا کړي دی حکومتونو کې دا ګوتې دا خصوصا دا پښتانه نه دي دوی چې دې خبرونو کې کښېني که نه ده ګوره تراویح به نه وي درس نشته مونځ او درس نشته او چې کې یاره دله پکار و چې هلته یې وټ ورکړی او دله پکار و چې لږ داسې راغلی وی که نه یو 2 کسانې پسې نور اخیستی وی نو که دوی ورسره نور اخیستی وي نو هلته په اسمبلۍ کې به دا شي که دا شي وي نو بیا پې دا کار کولی شي نو بیا پې دا کولی شي نو ته ته دا کار کولی شي چې د الله بندګي وکړي 2 رکعته لمونځ وکړه روژه ده په الله ځان معاف کړه ستا دا خبرې هغوی ته رسي وایي نه څه اثر کوي ستا دا خبرې په هغوی نه نو کې څه د الله بندګي کوه موږ یو پې ډوډۍ خوړی وځي کې ناست
یو ملګري خبرې شروع کړې د دې حکومتونو یاره وایي هغه بادشاه له پکار و چې دی ویلی هغه بل بادشاه له پکار و چې دی ویلی ډوډۍ ته نه زموږ یو ملګري و ته ډېر خوش مزاجه ملګری و اوس ملک کې دی نو هغه ورته پلاني هغه وی الله هر کار له سړي پیدا کړي دي دغه سړي د حکومتونو له پیدا کړي او پوهېږي ما ورته یې دې شي له پیدا کړي دا مخامخ چې پروت دی دې کې کار وکړه ډوډۍ در هم سړی شوه نو نه د ډوډۍ شوې او نه ستا دا خبره څوک هلته اوري افریده بچیان دي په دې خبرو پوهېږي څه کول غواړي څه نه نو موږ په زور ځان له جاخي جوړې کړي او د سر دړم زیات کړی نو الله وایي هغه خبرو پسې مه ځئ چې تا سره علم نه وي معمولي یې مه ګڼه